فإذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ودخل أهل النار إلى النار، کله چې جنتیان جنت ته داخل سي او جهنميان جهنم ته داخل سي، فإن رجلا من أهل الجنة يقول يا ربي أين صاحبي فلان؟ نو د جنتیانو څخه به یو سړی ووایي ای زما ربه زما پلانکی ملګری چیرې دی؟ أين صديقي فلان؟ لا أراه معنا في الجنة. زما پلانکی ملګری چیرې دی؟ زه یې د خپل ځان سره په جنت کې نه وینم. فيقال هو في النار. نو ده ته به وویل سي چې هغه په جهنم کې دی. فيقول هذا المؤمن يا ربي يا ربي لا تكتمل لذتي بالجنة. نو دا مؤمن به ووایي ای زما ربه د پلانکي ملګري څخه ما سیوا ما ته د جنت د نعمتونو خوند نه حاصلیږي. نو الله تعالی به امر وکړي چې د ده ملګري د جهنم څخه راوباسي و جنت ته یې داخل کړي. فإذا دخلها يقول أهل النار من شفع له من أخرجه عنده عمل صالح؟ فيقال لا. کله چې هغه جنت ته داخل سي نو جهنميان به ووایي د ده شفاعت چا وکړ؟ دی چا وباسي؟ آیا د ده سره نیک عمل و؟ آیا د ده پلار شهید و؟ آیا د ده ورور شهید و؟ آیا انبیاو او رسولانو د ده شفاعت وکړ؟ نو دی ته به وویل سي یا. فمن شفع له؟ قالوا شفع له صديقه الصالح. نو چا د شفاعت وکړ؟ ورته وبه ویل سي چې د ده لپاره خپل نیک او صالح ملګري شفاعت کړی دی. عندها يصيح أهل النار ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نو جهنميان با په ډېر افسوس سره ووایي زموږ لپاره نه شفاعت کوونکی سته او نه نږدې ملګری. خپل پر شاوخوا داسې ملګري انتخاب کړئ چې په دنیا کې مو بریا او جنت ته وهڅوي او په آخرت کې مو شفاعت وکړي.